طالبان په کوم شرط اوربند کوي؟ نن درته مفید معلومات لرم. تمه ده تر پایه وګورئ او سهار میډیا چینل سبسکرایب کړئ. طالبانو له امریکا څخه له تور لیست د خپلو مشرانو د ایستلو او پاتې زندانیانو د خوشي کولو غوښتنه کړې او د دې شرطونو له پوره کېدو وروسته ښایي اوربند ته غاړه کېږدي. په همدې تړاو د طالبانو سیاسي مرستیال ملا برادر او دغه راز د طالبانو د مذاکراتي ټیم مشر مولوي عبدالحکیم د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره کتلي دي. دواړو لورو په دوحه کې سره کتلي او د سولې پر وروستیو پرمختګونو یې خبرې کړې دي. په دې کتنه کې طالب لوري ټینګار کړی چې د دوی پاتې بندیان باید خوشي کړل شي او دغه راز دی له تور لیست څخه هم د دوی د مشرانو نومونه وایستل شي. په کتنه کې همداراز د سولې وروستیو پرمختګونو دوحې د هوکړې او بین الافغاني مذاکراتو پر اجنډا هم خبرې شوې دي.